السلام علیکم ورحمت الله. کابل افغانستان دی. که یو خوا واوره آبادي ده، که یو خوا واورې سره وطن جوړیږي، واورې سره غرونه شنه کیږي، واورې سره مرضونه ختمیږي، خو له بل خوا زموږ او ستاسو په وطن کې د واورې د وجې زیات اکثره کورونه داسې چې هغه یخ وي، هغه کورونه د ګرموالي دی سره څه نه وي، حتی د خوراک ورسره څه نه وي. ژوندی مثال یې تاسو ته زه دا ګلالي ماشومان درکوم. دغه ماشومان چې تاسو وینئ، ته خلاصه که دا بوجې دي، دا څه شی دی بیبي؟ زغال دی. دا د کوم ځای نه جمع کړي؟ دغه کچرداني نه. ته دې ما ته دا لاس وښیه. دا د څه په خاطر جمع کوې؟ کوټه پې ګرموي. کوټې مو یخې دي؟ دا خو خیشته دی، نو دا به څنګه کوې بیا؟ څنګه وچوي؟ لمر نه وي، باران وي، بیا څنګه وچېږي؟ دا خیشته پې اچوئ. تا هم جمع کړي دي؟ تا خو بوټان پلاستیک راته وکړي، جرابې نشته؟ جرابې نشته، شکېدلې دي. 100 افغانیو وس نشته چې دا بیبي ځان ته جرابې واخلي او پلاستیک ځان راته وکړي. ځوانه څنګه یې؟ کورتۍ دې شلېدلې ده، بیا هم په دې یخ کې راځې کار کوې. څومره خوندور لاسونه دي. دا برکتي لاسونه دي. خان تاسو زحمت وباسئ، تکلیف باسئ. تا هم یخ کېږي؟ پلار دې څه کار کوي؟ خښتو بټۍ کې دی. او تا پلار کار نه کوي؟ د تا پلار مړ دی. ته ښه، الله دې وبخي. ورور دې څه کار کوي؟ 3 کلن وړکی ورور دی. کور دې چېرې دی؟ ته بس راوځې یو خاص لرګي ته ټولی. نو دوستانو، سړی فکر وکړي دا د دی هغه ټوله زحمت دی، دی کړي دي. دی راځي سهار دلته په دغه کشردانیو کې چې چېرته پراته وي، هغه ځای چې موږ د تاسو خپل د کور ګند وروړو دلته یې غورځوو، هغه کې دی راځي. دا ښایسته ښایسته ګلالي ماشومان چې د دوی وخت د دې دی چې دی لاړ شي خپل مکتبو ته، خپلو ښوونځیو ته، مدرسو ته سبقونه وي. ولې دی سهار څو بجې راوځئ؟ 8 بجې راوځئ. ته سهار څو بجې راغلی بیبي؟ 8 بجې چې دلته سړی د کوره وتلی نسي، دی راځي په دغه اشغالو کې لګیا وي چې څومره ټول کړ خیشته خټه وړي، دا به بیا کور کې دی سوځي، کور به پرې ګرموي او واړه ماشومان به ورته چار پیره کښېني. که فکر موږ تاسو وکړو دغسې خدای مه کړه زموږ حالات یې څه به کوو. موږ تاسو خو یو شپه په کور کې اور ګلېږي نه. ویډیو هدف مې دا دی، خلاصه به درته دا ووایم چې یوازې په $90 باندې موږ کوی سو د دغسې خلکو لپاره یو بخارۍ مو واخلو، د داسې خلکو لپاره د لرګیو بندوبست مو کړو، د وړو او د غوړیو. نو راځئ موږ سره په دې کمپاین کې یو ځای شي، تر څو پورې دغه ژمی اقلا 1 میاشت 2 میاشتې په دې ښه تېر شي. همداسې ده که نه؟ تاسو خو څه وینا نه کوئ. یو څه خو ورته ووایه بیبي، یو څه خو ورته ووایه. تاسو سره مرسته وکړي؟ ښه وکړي د سره. ډېره مننه دوستانو، الله مو خوشحال لره. ویډیو سره خپره کړئ څو پورې د دې خلکو غمخورتیا خو وشي. ډېره مننه. السلام علیکم.